امریکا ایټم بم لري طاقت یې وګوره روس یې لري پوتین چې دا یو وره یې وکړه ټوله اروپا کې وروره قیمتي راغله هندوستان یې لري وروره د یو تجار په اکاونټ کې 300 میلیارډ ډالر دي فرانس یې لري وګوره په دنیا حکومت کوي راج کوي د ایټم بم د خدای بیخو باسي چې ته پکې شلغم نشي خوړلی دا ایټم بم تاریخ خدای په پاکستان بیا نه راولي خبره در په در پاکستان کې پاتې شي دي خبره ټول سوال پاتې شي دي دا اوس په هر خبره په وزارتونو کې دوی په مرکز کې یو ورځ موري کنه چې ګوره کلم په مونږ باندې یو ټول چې کنه هندستان ته هغه مور کوي لوړتیا مور کوي هغه مونږ نه لاندې کړي بس دا سوال ته کوم ولی دا څه دا ګوره شیخ صاحب ګوره ولی ګوره هندستان څه هندستان سره خو هیڅ مګر ټول 2 نمبریان دي هندستان تاسو باندې دومره ګران ده چې پیلوټ راغی بمونه در باندې واچو تاسو بیرته صحیح سلامت چمپیونز کله هندستان ته مرکه او د پی ټی ایم کسان مو په جیل کې اچولي علي وزیر وسه پورې په جیل کې پرې د ډازم نه در باندې کړه نو په تاسو هندوان ګران دي که په مونږ باندې اخو جنیوا انټرنیشنل قانون دی نو اخو نشي ماتولای جنرال صاحب اخو د جنگي دوی باندې جنرال سره چې چا مزي تو کړی دی انټرنیشنل ته به دوی انټرنیشنل پوسي دوی باندې خبره دوه درې رقم پټی توسوي دي لکه هغه رقم خربه مونږه دي کې نه ساتل هغه خبره کې شیخ صاحب خبره ډېر مبارک سره علي وزیر د تمانچې ډاز نه د کړی هغه په جیل کې اچولې اچا هندو چې در باندې بمبار کوه هغه باندې د چای مسک برته دی ورکه قرآن غوړې قرآن په خیم په غوړې کړل جنرال صاحب په خیم په غوړې کړل قرآن سره په چاپی کې چاپی کې بیا مونږ ته وایي چې سره ابریت د څه په تاو کړیو ټنډا بریت په تاو کړیو څنګه بریت یو هغه بریت اصلي تو بغنو څنګه وو ډېر بدرنګ وو بریت کو د څه بوکنه خو الله په ذاته مو لګو د یې مو لګو او علي وزیرم جیل کې چلو نو سیندوان په تاسو ګران دي که په مونږ باندې یاره علي وزیر خو زما چې نورم د عمران خان خلاف لومبای او چې ارمي په خله باندې علي وزیر عمران خان خلاف وټ واچاو چې اوس هم په جیل کې چولې خلک زما هم چې غلط کار کړی دا غولې خوړلې دي ګوره یو خبره بل درته وکم تاسو هر کال په زرګونو سکانو ته پاکستان ته راوړي په موټرو کې زیارتونو ته د سکانو زیارتو ته بغیر ویزې هغه پالیسی ده کنه پالیسی ده کنه غوانت نه پويږي دلته د سړی په دې مالونی پالیسی ده کنه دوست مرا باندې راځي ما لا په دې باډي سره نیولې سم سره جګواله کې خدای پوسه جنرال سره دلته استاد غلط ناز دي کنه داسې له دې باډي سره نیولې وای موږ ځکه یو دوه دانې سپینګری سره لاندې وتیو سپینګری خو هغه وخت ځواني کیو قرآن وای ما خام سره لاندې وتیو سر پېښنامه خلک جمعه ته تل قرآن سر پېښنامه جمعه ته ستوال ته سره پیدا کړو وای یو بل ته ویل ستاسو ځکه غږ باندې د پاکستان او د هغه هندستان جنگ د سدا خیران کې دوه افغانانو هر وخت بغدا ملګرو غواخل څه مکوي باسیس ته دوی جیکسو ملګرو به بیا غواخل څه خیر ده مکوي هغه بیرتانه پرېدم د بیرتانه پرېدم باسیس ته هغه ملګرو تیلو زی دوی دواړه سره پرېږدی چې وتلیو چې بیرته راغله د سرخان کې څه ډوډۍ وټولو دواړو خوړلې او نه د چا سار ماته نه چا پازه د دوی هماغسې جنګ ده ایټم بم دا شیخ خطار وخت راخېځي کنه دا شیخ خطار وخت راخېځي ما د په خدای په لا اله الا الله باندې قسم چې دا سړی صرف تا مصروفه کوي جنرال صاحب او د تا په غږ کې کوم تاثیر د ټوله دنیا د خورولې ده دوی ته چې د مارګلې خبرو کې ډیورین دوی ته بس ډیورین لاین بس ډیورین لاین تا او جنرال سره پوښي خو زه نه کوز نسی زه تا تر غتلم خبره را کته نسی تا سره خبرې کوم ولا کده پریدم څنګه غواړم نه دلته خبره نه په ما خبرې چې نو په دلیل باندې خبره کوي جنرال سی دلیل باندې در سره کولای دي چې ته ودرېږي سزا په پوینه سم جنرال صاحب په پویږي کنه مهرباني وکړه اورم و امیر صاحب د صدا چې امیر صاحب ته ما دا میخه د جبار خیل صاحب ښه
ان شاء الله نه، ما ته دغه کې ولا په ډوډۍ باندې پاس د چې په وګای واړه ویول چې سره تاسو را پاسې کوناټي د سیمه خامخ لاسي د سیولا جنرال سره نه نه لاړ نه سي اوس دلته ما ته دلته خبره کې اکثر نه سکرانګه قدم مخله خبره تل د سړی مصروفه کې د هر ورځ تر ازي د دې سړی مهم پوینټونه غو مهمه مبارزه نه ده د سړی رجوع بل خواته ګرځولې ده من څه دلته د عمران خان خبره کو خبره دی ودرې کا غوګونی زه ته چی وایم من چې د عمران خان ملاتړ کو د عمران خان ملاتړ په دې خاطر کو چې عمران خان انسانیت ته خدمت کړی ده د عام او خاص انسانیت ته خدمت کړی ده او خبره قسم ده د هر مسلمان په ځل کې جیل لري دا نه د سی وازي افغانانو په ځل کې جیل لري او دغه د انسانیت لپاره نن تاسو څه وکړه تاسو ورته هغه نن په جیل کې پروت دغه باندې کوم کړهونه تیریږي یو خدای نه د خپل ناموس سره په زندان کې پروت دلته موږ سره ناس صرف تیم ده هغه خبره سيزه ته دوه ما تیم ته ده ما باندې خبره ته وګوري سما باندې فیر شو خو زه اوس جاپان کې مچزال ته ما زبنن په جلوس په اسلام آباد کې ناستو ما مارګله خبره ټینګ راونی سي کنه قرآن دی خبره یو ورځ براسي پنجاب مارګله نشته تورخم باندې خبره کوي تورخم ودرېګه کورخم څنګه کورخم باندې خبره کوي ما خبره ته وګورئ ګوره ځان دې ډېر مقدس جوړ کړی دا خبره غاسي مقدس نه لکه څنګه ځان جوړ کړی دا من چې مارګله خبر کو وګورئ داسې مکنه اصول خبره کنه خو ودرېګه کنه خو دا زه خو شرمېږم نن په تاسو شرمېږم یو وای ځن یا زما بل وای ز پیازه ما بل ځان یو شی جوړ کړی بل نن د سره خبرې کوم ودرېګه تا د ملک وزیر اعلی د تا د پښتونخوا البته چې پاکستان د پنوم باندې غسه اغه نن خبره خپل نامو سره په پنجاب په جیل کې پروت ده صحیح ده تر دلته راځي صبر ماته یو مقرره کړه هغه جبار خیل سیب تا چې زه په 1900 په 1992 کې زه خرڅول ما تا وخت چیرته وي خبره هغه وخت تاسو کباړیان وي پوسینه نن بیرته اخر هغه وخت خرڅ کړم ځان پرځې نه وي زه پښتون نو ما نه هغه وخت پښتون نه ما باندې کرخه کړی دا او نن ته ناری وای چې راته بیرته هغه کوم وخت ته ما خرڅول بنگال د شپږو کسانو باندې ازادي واغشتل پنجاب نه خرڅ کړی په ما باندې دستخط کړی امضا موجود ده پنجاب ته تاسو پیندو او پانګریز باندې خرڅ کړی ما په 1392 کې دا خرڅ کړی ما خبره ما سي خرڅ کړی هغه تاسو خو ګلخانان هم خرڅ کړی روغ پښتانه هم نه دي خرڅ کړی تاسو کوم څه نه دي خرڅ کړی نه په خپل افغاني ما نکله خرڅ کړی زین وسایما زما نکله خرڅ کړی زین وسایما اوس پیمانه ما بیرته پیسې ورکوم ولې پیمانه اوس پیمانه کیږي اوس سودا نو واپس کیږي سودا اوس نو واپس کیږي یو ځل خرڅ کړه بیا پزور دی پزور نه ده خبره یو سپیړه دي چې خبره تورغر سپینغار ته دی په وهمه خبره پزور دی وهم پزور زبردستی اوس مونږ ډیر شي نه لرو هغه خبره نشته چې خپل نه لري چې څومره ټمبه مې څومره وسایل دي جوړ کړی په ټولو دي موږ د مشرانو نمونه یې خېدي پوسه تاسو ولاکه هیڅ سم لري هیڅ سم نه لري اخو میندوانو پرېخي چې شي اندوانو لپاره اندوان زنده‌باد سکان زنده‌باد ولی زنده‌باد تم یو راکی ګرځه باندې لونګي پیدا کا خبره قران کې مسپار کوم سره کی نو خبره تاسو خلک ما مصروفه کوه دلته چې راځي جنرال سے مبارزه کوي هغه خبره د پښتونخوا لپاره د خپل پښتنو لپاره خبره کوي هغه تر مرګلي خبره کوي تاسو چې مرګلي خبرو کې څنګه زور در باندې راسي څنګه ډایرکټور خام تر راسي ته تور خام کې چی شي کې په خپل خاور ازادي نه سخته خپل خاور باندې د خپل دغه د استعدادونو پښتون کې ته ځان ته ولا کداري او حکومت نشي جوړولای سره خپل یو خود اختیار حکومت جوړ کې نن د خبرینه مبارزه روانه ده تو ګوره غونډې موټروي او د بیرته کانټینر او د جکړې چې په پښتون کوم مزاحمت کوي تا سید هغه تر مرګلې پر خپل ځان ته خپل ازادي اخلي او ته سید ته تناسب ته ټولخم کې تاسو پرې دی ټولخم کې تا په تورخم باندې امضا کړې نن به منی تا په کړې تا نیکه په کړې ازمانی کې خرڅ کړای تا نیکه قرآن د سپاخر پیژندري ګلخانانو د سپاخر ایمانی کې پیژندري ستاسو ګلخاني مجتمع خرڅي ته ضرور نو ما زنه سکر ورما تا انګريز او هندو ته پریخای ما خبره تاسو کې د خلک دي زم خبره سره نه خرڅ کی خبره چې بیکاره پښتانه درکې ولا پښتو مو ولا چې دلته چې د پښتانه وکیدته ترنګزو سیب دلته د سواد بابا جی دلته د جنگونه خټول دغه کړی چا کړي د جنگونه د کړي تور سره بابړې شهیدان دی وګټه بابړه کې
زه په ډکه جرګه کې په دې ککره وشته بیرته دنه قیوم خان دې تا خپل پښتون پوسوي بیرته دنه د مرمۍ پیسې دنه تر نه بیل شو نو زما دا حل شو چې تر نه بیل شو ما دا حل شو زه بیل سوم زه پوهېږم چې زه دې نن هم پرېږدم خبرې پنجابی درته لسره پرتوک د تړي دروې ته نن وای تا به نن با چې هغه وخت تا زه پرې خودم تا به درنه بیل سوم په تا باندې کرنې تېرې سولې په تا باندې خبرې د صحابو نخرې تېرې سولې زه چې دنه جدا سوم خبرې تا ریکارډ ختم سوی ده خبرې د پښتانه مو شرمول افغانانو نوم مو شرمو بوسه تاریخ هم د پښتو د افغانیت او شرمو مونږ چې تاسو نه بیل شو جدوجهد هم شریک او مونږ انګريز او هندو د پاکستان د خاورې نويسته پاکو هند دا بری صغیر او تا پرې کارګل جنگونه د چا وکړل د کشمیر جنگونه د پچا ورکړل ورسه اوسه مال د کارګل کې ډېرې دي پوسه د افغانانو نه ډکې دي ته دونه ترزن نه وې زه چې درنه جدا سوم او خرڅ مې کړل پام دې مې خرڅ کړل خبره چې تا باندې په جرګه کې پرون در باندې په جرګه کې ډزې وسولې کومه توره دی وکړه کوم جواب دی ورکړي دښمن ته مخامخ په دې خبره دی بابړې قضیه در باندې په 20مه پیړۍ کې تکرار کړل تا نن کومه ترقی کړې ده په دغه ایټمي وسله کې په دغه ایټمي حکومت کې په دغه ایټمي حالاتو کې تا کومه ترقی کړې ده پرونه په جرګه کې په دې سر باندې وشتل سالور قسم په 20مه پیړۍ کې چې د دنیا ټکنالوژي او د پنجابي پیغورونه مرکه او بیا پیغورونه چرکو متا پنشيري سره څه کړي دومره موټه پنشيري ټول افغانستان یې رنه ما سه پنشيري سره چې شي کړي د پنجابي پیغور راکې هغه پنشيري ته معلوم دي زه پنشيري سره چې مات شي کړی هغه پنشيريان دی غون پښتنو باندې حکومت ورکاو دا تیر لس کاله دغه ته دعا کوي چې دوی راغله چاته خدام دې من خپل خلک دی استاد خو خبره کې نه وځه ته چې شته خوشاله ته کوم جنا غزه ته څوک ته چې شته خوشاله کته ته چې ته به یو سودا نه ټنډکونی راغلی ته سو ټنډکونی برابر په دې حکومت کې تاسو ورته خوشاله خو په لا اله الا الله مې دې قسم چې شلو کړو سوې نه کړای انتقام مخلم شلو کړو سوې نه او من څه خوشاله خپل مجاهدین سي مونږ تاسو ته کېله جوړی کې لګزان په خبره باندې پوي کړه بس مونږ کوی ورو خبره مارګلا اول ما ته جواب راکا مارګلیته دغه سپین بیرغ سره زما ولته چې لګومه بیا سپین خپل درې رنګ بیرغ لګومه دا د اسلامي امارات د مجاهدینو د مشرانو د غوښتنه ده چې وروره دغه سپین بیرغ باندې زه تا تروریست معرفي کړم د دې لاندې به خپل خاور خپلوم بیا خپل بیرغ پیژنم هغه دغه څه درته وایي ته د کومه ټینګه کده اوس مجاهدین درکې لګیا دي همدا پاج او پاو هر ورځ پرتګونه لسره ورته تړلي هر ورځ پرتګونه لسره ورته تړلي تاسو شرم نه لري په دې کړي څوک مولي په سر باندې خورو باندې هر ځای کې چړې در باندې کې چا در باندې خېدي دا مجاهدین دي اوس ته ورته خوشاله چک ورته وایي خواخ به دي سي پوسه تصور وکړه هغه جبار خیل صاحب دغه ایټم بم څو په کاریږي د ایټم بم دا ایټم بم سي دوی یو خبره یو کنه فعلان یو سمبوي کې جوړه سوي سی وای شاته د مولا کې ورته جوړه سي غینه بعد به دوی تاسو شي جوړ شوی دغه خبرې کوي بس ام دغه درانه جوړ کړی دا نن ګلې مرانه کوي خبره تا په خپل پیله سپې مان دا شي جوړ کړی دا ما په وطن کې پوسه تعلیم آرام ده ما په وطن کې پوسه جنگونه ته د لمنې وهلې دي زه د همداسې په جنگونه کې ساتلی یم نن چې کومې خبرې درته کوم په ټیټه صغرۍ باندې واوره دلته کومه نور خبرو ته ضرورت نشته ده زه لیونی سوی یم تاسو په کار پېښې ده تا دلته ایټم ما ته کوې په ایټم کې کوم خبرې په ما باندې د بمونو مور د ایټمونو مور استعمال شوله موږ راکه په خبره مې چې ایټم چېشته وایي موږ باندې دغه بدوباش مه چلوي بدوباش کې څوک خپل کار کوي ایټمونو دا چې ایټمونه په موږ استعمال شي سر موږ باندې اوس څلور کاله استعمال شوي ماړه داسې خبرې موږ ته کوي چې دا داسې خبرې درته پکار دي زهريله خبرې درته پکار دي چې دا مازغه دي خلاص دي خبرې داسې کړین پرې ناس شوي مازغه وخت خلاص چې کله طاقت دلته نور مرګري راغلي هغوی به د سره تاو راتاو کې پوسې بیا موږ وروسته خبرې کوو سره جنرال صاحب بخښنه غواړو نن موضوع پاکستان کې سیاسي اړای غړای مظاهرې جلوسونه او خطرات چې دوی مارګلا مې دا ورسره مارګلا ګوړه وایا ګوړه در باندې وته رنګ بیرغ درنه که زبې پښتني افغاني مور زوی نه ما زبې تعالی خزینه پیدا ما دا درې رنګ بیرغ دی په درې رنګ بیرغ کنه کې وای دا اساس جو نمونه ما سه خدای په امر سه خلک بیا ریکارډ کوي السلام علیکم جنرال صاحب وعلیکم السلام
څنګه یې جنرال صاحب جوړې خیرت یې خیر یې شکر د مهرباني وکړه وروره ډېر وخت کېږي جنرال صاحب دا یو میاشت دوه میاشت کېږي تاسو کومنټ کوم ته ما کال باندې نه پورته کوې زما تعلق د بلوچستان سره دی د اوس د ازادي پسند تنظیم سره تعلق ساتم زموږ ډېر وخت په افغانستان کې هم تېر کړی دی نو دا امیر صاحب زه یو پوښتنه ځینې لرم امیر صاحب دا ستاسې ارمي دا د شا د خوا ولې مرمي خوري دغه شی تا نوټ کړی دی شاوخوا مرمۍ خوري وروره جنګ کې کله به مخکې خوري او کله به شا باندې خوري دا نه ستاسې ارمي ټوټل ګره شاخوا اوس دا ویډیو ریپورټیږي اوس دا دی اوس تا ته ما ویډیو خلاصوي دا ستاسې ارمي ما تا ته په ویډیو کې وشوي چې ټول شا باندې نه صرف ارمي زه درته وایم هغه غټ علت دا ده چې د مونږ هم یو بارګزای ورته کوي هغه هم د شالو خوا خوړلی دا تاسو کې مشکل ده چې نرمې ته یې ولئ شادي خانو تاسو مخامخ د تندي ته یا د ملا تیر ته دغه ته چې برابر کوي بیا د پستا جای باندې نه لګي اصلا مشکل تاسو کې ده چې شانه یې وهئ پوه جنرال صاحب زه به تاسو یو راز خبره وکړم زه به یو راز خبره تاسو قسم درته کوم چې پاکستاني ارمي کې یو روپۍ غیرت نشته ته پوهېږې ولې دوی د خپل چیک پوسټ چې اول جوړوي دوی هر وخت چې دا زموږ سرمچاران چې دوی ته ورسي دا دوی چیک پوسټ چې قبضه کړي یو دوه ارمي چیک پوسټ کې ناستې نور هېڅوک نه د دې راز موږ پیدا کړي دوی اول شا د خوا لار جوړوي ځغستا باندې چې موږ پر کومه خوا باندې ایمرجنسي کله چې بلوچ راسي موږ به حمله وکړي موږ کومه خوا باندې وزغلو دوی د شا د خوا لار جوړ کړي پر هغه خوا باندې دوی وزغلي بلوچ نن د یو ټوپک سره